مولیان دی وګوري کتاب د مینې مینا کې خدای او دین ایمان دې ساکي مینا کې خدای او دین ایمان دې ساکي سر په بدن د جامر ځان دې ساکي هر سره باندې راغلي بلې ژوند کې غریبي هم راغلي ده مالداري هم راغلي او فقیري هم راغلي او مدنګي هم راغلي مسکیني هم راغلي هر سره ژوند باندې راغلی دی او دې کتاب کې خو د بیا بل شان ژوند راغلی چې دا خو ډېر افسوس او دغه وخت چې په ما باندې تېرېږي علم خانه چې کال پس د اشنا کلي ته ځې بیا د باړې او مارکېټ نه واخلو څه د ځان سره زما واپس روغه مې ونه شوه جانانه سره او ستا به زما نه ګیله کېږي نو زما د کور په خلکو نه که نه رسي لاسونه وی ما نه رټل جواب راکنو یا زنګېدل یارې نوره نه کومه زړه مې په توپو او نه نړېږي نو او ستا په یوه خبره دړې غورځوي یاره بس ښه خفه یم ولې ته صفا خبره نه کوم لکه خوشحاله نه یم ډېره یا پرېږدوه چې بادې په مزه مزه راواړوي نو یخ کلیاتی نو یخ کلیاتی او په لاسونو باندې ماړوه او مالګې د عاشق په پر خرونو باندې ماړوه 12 تعلیم نه زما غزلې دې نه اوري استاد 12 تعلیم شته زما نشته دی خو لکه پیږې او لکه پوهېږم بس دا لاس کې چې دی کوتک د سره یا به دې اوږه کوتک د سره وګرځې اورې ښه بدماشي دې کړې ښه نو بدماشه مې سلامونه درنو لیدونکو په دې هیله یم چې ښه به یاست او د صحت په جامو کې بندغښتې وئ درنو لیدونکو نو بیا هم د یوې ډېرې خوندورې خپرونې سره درته راغلی یم زو د کونړ ولایت د مرورې ولسوالۍ اړوند د پیتاو کلي ته او د پیتاو په کلي کې داسې یو سړی ژوند کوي چې هلته به تاسې ته به د هغې هغه څه چې وایي هلته او هغه چې هغه کوم هنر لري هغه به درته ډېر جالب وي اسلامي کاکا ژوند کوي هلته زه د اسلامي کاکا خوا ته چې مازدیګری ورلو د اسلامي کاکا څخه به تاسې ته چې مونږ څه ریکارډ کوو تاسې راځه خپرونه کې تر پای پاتې شئ درنو لیدونکو نو بیا هم ستړي مه شئ لکه څنګه چې مې په اول سر کې یادونه کړې وه پیتاو کلي ته راغلو دا د مرورې ولسوالۍ په دره باندې 2-3 کلي راځي او بیا له هغې وروسته پیتاو راځي او دغه دی نو اسلامي کاکا مې خوا ته ولاړ ډېر اسلامي کاکا خوا ته راغلو داسې روان یو ښه داسې ګوښه ځای ګورو چې کینو اسلامي کاکا سره غورې وکړو اسلامي کاکا پیل کې خو ستړی مه شي السلام علیکم ډېره مننه خدای دې ښه لاره څنګه ژوند دې څنګه روان دی اسلامي کاکا ژوند دې تېرېږي او بس الله خیر چې په لاسه خپور وکړي بس دا شکر د الله مهرباني ده
ډېره ښه ده. مونږ خو د یوازې په اسلمي کاکا پېژنو، پوره نوم که د دې ملګرو ته وي؟ پوره نوم مې محمد اسلم دی. محمد اسلم. او د همدې پیتاو کلي اصلي اوسېدونکی؟ د دې پلار نیکه مې بالکل د دې ځای اوسېدونکی دی او د دې ځای. نو دا راته ووایه کاکا جانه چې په اوس وخت کې پیله کومو کارونو باندې بوخت دي؟ یاره بس خپله زمینداري کار کوو، به د دیاړي مزدوري کوو، به چېرته میلاوېږي بس هلته دیاړي مزدوري کوو او بس خپله زمینداره هم کوو. نو داسې به ځو یو ښه داسې خوندور ځای به وګورو چې کښېنو که نه، او نور به بیا شعرونه او ترنمونه خو به وروسته هم ویو. په دې پیل کې به دې روانه راته داسې یو څه ووایه چې خپل یې هر وخت ځان سره ویو ډېر خوند ترې اخلي. یو شعر به ته ووایم که بس ویوه. وایي زما د زړه دروازې بند شوې اوس یې مه ټکوه. زما د زړه دروازې بند شوې اوس یې مه ټکوه. او زما د زړه دروازې بند شوې اوس یې مه ټکوه، ما ته د خپله ځانه ګران مې خو تا نه پېژندم. هی ډېر ښه ماشاءالله. شعرونه دې داسې ډېر داسې په اصطلاح باندې عاشقانه او سوي دي که نه، داسې په ځوانۍ او هلکوالۍ په وخت کې خو دې مینه نه ده کړې؟ یاره او بالکل ولې هم نه ده کړې. دغه ته نه کوو چې هر څه راباندې راغلي، په دې ژوند کې غریبي هم راغلې ده، مالداري هم راغلې او فقیري هم راغلې او مدنګي هم راغلې، مسکیني هم راغلې، هر سره ژوند راباندې راغلی دی. او دې کتاب کې خو د بیا بل شان ژوند راغلی چې دا خو ډېر افسوس او دغه وخت چې په ما باندې تېرېږي. غمونه هم راله ډېر راغلي دي، دردونه هم راله ډېر راځي. یعنې هغه د مینې باد وهلی؟ بالکل یې وهلي. او مینه دې ترلاسه کړې که نه؟ بالکل لکه ولې مې ترلاسه کړې، لکه چې چا وفا کړې موږ هم سره وفا کړو، چا بې وفایي کړې موږ هم سره هلکه ډېرو سره دې مینه کړې؟ ډېر هم کړې ده. ښه. نو دلته اوس دې ویل چې دلته راباندې داسې عجیبه ژوند راغی که نه، داسې مخکې د ښه ژوند تېر کړی، دلته اوس د غربت ژوند دی که نه، څنګه؟ بالکل لکه دغه شان لکه مخکې ویني او الله پاک په ما باندې ډېر ما چې ته خدای راسي که لکه ما چې ته ګل هم روچت کړی، خو چې لکه دلته پیتاو ته زه راغلی ما ډېرې سختې ولیدې، لکه ما ډېر دغه مشکلات ما ولیدل. دا راته ووایه کاکا جانه داسې زامن لرې؟ زامن لرم. زامن مې مشر زوی دې څومره عمر دی؟ مشر زوی مې دی د 30 کالو. 30. ښه. اسلامي کاکا پاکستان کې دې ژوند کړی؟ پاکستان نه څه وخت راغلی؟ پاکستان نه 2 کاله مې دلته وشو. ښه 2 کاله مخکې دلته راغلی. هلته چېرته اوسېدې؟ سمردان کې. د تیرو مهاجرو په دغه کې راغلی که نه؟ نه په پاسپورټ راغلی یم، دلته مې خپلې ځمکې مه او خپله ځمکه موږ راغلی یم او بیا پاتې شوی یم دلته. ښه. بیا هم دلته دې زړه ولګېدو؟ بیا پاتې شوی یم. ښه. زه نو کینو به یو ځای ته به دمه کوو، دمه به را جوړوو. ته همدلته موږ ته اوس په همدې ځای باندې یو څو بیتونه ترنم که خوندور. په خوشحالۍ راغلی یم زم د خفګانه سره، زما واپس روغه مې ونه شوه جانانه سره. په خوشحالۍ راغلی یم زم د خفګانه سره، زما واپس روغه مې ونه شوه جانانه سره. داسې عادت یم د دنیا د دې غمونو سره، وای داسې عادت یم د دنیا د دې غمونو سره، لکه چې عادت وي سمندر چې د طوفانه سره، زما واپس روغه مې ونه شوه جانانه سره. په خوشحالۍ راغلی یم زم د خفګانه سره، زما واپس روغه مې ونه شوه جانانه سره. وای پرېږدئ چې مخ په ډېرو اوښکو باندې سور شي زما، وای پرېږدئ چې مخ په ډېرو اوښکو باندې سور شي زما. په سرو مېرو او ګلونه کېږي د بارانه سره، زما واپس روغه مې ونه شوه جانانه سره. په خوشحالۍ راغلی یم زم د خفګانه سره، زما واپس روغه مې ونه شوه جانانه سره. علم خانه چې کال پس د اشنا کلي ته ځې،
علم خانه چې کال پس داشنا کلی تزي بیا د باړي او مارکیټ نو اخلو صد ځان سره زما واپس روغم نشو جانا سره. واه ماشاءالله ماشاءالله اسلم خان کاکا بس غږ دې همداسې خوس او غږ دې خاورې مشه دلته به یو غاړې ته کینو دمه به هم را جوړه کوو ترنمونه به هم کوو سمه ده که موږ یو ترنم کوونکی ځان سره راوستی د هغې سره به څو ګډې ټپې هم وکړي هغه هم ډېرې لاپې کوي وایي چې مال چې اسلامي کاکا ګوره تر سهاره چې غږیم غږېدی درته شي مال ته به هم ځان ته څه وایي خو هغه هم ځان ته څه وایي پته خو به ته لګېدي پته به په میدان لګي. سترګې د اشنا مې په زړه خښې دي خښې دي وي خښې چې مې خوښې دي او بیا مې هغه سترګو زړه نوکارې کړ وګورئ تازه تازه پې نښې دي. سلامونه درنو لیدونکو بیا هم ستړي مشئ راغلو او کېناستو. دا اسلامي کاکا دی او دا ګر چاپېر چې زموږ سره ناست دي دا د اسلامي کاکا کلیوال دي. نو درنو لیدونکو په روانه او په لاره باندې اسلامي کاکا تاسې ترنم واورېدو ډېر ښه غږ لري نو دې سره به یو څه کیسې نور هم کوو یو څه ترنمونه به ترې نور هم ریکارډ کوو. پیل کې چې ما دوه بیتونه ویل شاید هغه هم د اسلامي کاکا په غږ اورېدلي چې هغه د لو په جریان کې دی ترنم کوي نو نن به ترې نوي نوي څه اورو. نو اسلامي کاکا بیا هم ستړی مه شي. السلام علیکم. نو اسلامي کاکا خبرې خو مخکې وکړلې په لاره باندې په پیل کې د ملګرو ته داسې نوي یو څه ویوه چې هغه ملګرو هغه ادبي تنده پې خړوب شي یو غزلي ترنم کې کار څه یې راته ویوه مهرباني. صحیح ده. وینا پویا وای جندون ګران د ساکی سر په بدل د جامرزان د ساکی وینا پویا وای جندون ګران د ساکی سر په بدل د جامرزان د ساکی ستا می خانی تا چی رازم مدام ہوئی ستا می خانی تا چی رازم مدام ستا می خانی تا چی رازم مدام ستا می خانی تا چی رازم مدام رانا روک شویخ پر جانان دے ساکی ہوئی رانا رک شویخ پر جانان دے ساکی سر پا بدن د جامرزان دے ساکی نا پویا وائی جندن گران دے ساکی سر پا بدن د جامرزان دے ساکی مولیان دیو گوری کتاب د مینه 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 مینا کی خدای او دین ایمان دے ساکی مینا کی خدای او دین ایمان دے ساکی سر پا بدن د جامرزان دے ساکی نا پویا وائی جندن گران دے ساکی سر پا بدن د جامرزان دے ساکی وایم خطا نشی خطا پر یادی 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 خالدی درزو منز کی وران دے ساکی سر پا بدن جامر زان دے ساکی
وینا پویا وای جندل ګران د ساکی سر په بدن د جامر ځان د ساکی. هاي ډېر ښه. زه به درته دومره ویم مسلمې لاله وایي چې ستا خبرې له شکرو نه خوږې دي ترنم دې له جادو نه پسې زیات دی. ډېره زیاته مننه. نو دا راته ویوه کاکا جانه چې مخکې دې ویل چې زه دلته راغلم بیا پاتې شوم کورنۍ دې اوس ټوله دلته ده که نه ته دلته کورنۍ دې خوا ته؟ نه کورنۍ ټوله هلته زه یوازې دلته 2 کاله دې دلته وشو. 2 کاله مې کورنۍ پسې خفه شوی نه؟ بلکل خفه یم. ولې نه خفه؟ ښه داسې د تګ اراده رشته که د هغوی د راتګ اراده دی؟ یاره که خدای پاک د ملک آزاد کو د لارې آزادې شو نو بیا ځم. ښه اوس د لارو له خاطره لارو له خاطرې ساري. ښه نو حتما سړی چې داسې دومره وخت څه اولادونه شي هغه مېرمن شي هغه د سړي یادېږي زړه به د بعضې وخت کې خفه کېږي. یاره بس ښه خفه یم. ولې زه صفا خبره نه کوم لکه خوشحاله نه یم ډېره. او چې هغوی دلته راشي او دلته یو ځای ژوند شروع کوي بیا به څنګه شي؟ یاره که بیا مې دا علاقه سخته ده. علاقه کې لکه ما داسې زندګي تېره کړې چې لکه هلته د ما وخت تېرېږي او دلته ښه نه تېرېږي. ښه دلته نو دغه لو لور او کر ګیله دلته نه کوله لکه نه بالکل مې څه نه کړي. هلته دې څه شی کول همداسې وي که نه؟ تا ته ما څه وي چې لکه داسې بیا ستا په علاقه کې داسې یو خاني داسې زندګي به یو خان هم نه تېره کړې لکه ما چې تېره کړې. ښه څه کار دې کول ته؟ یاره هلته مې بس ښه خپله ډنډه بازي مې کړې ده. پوه شو خبره؟ ډنډه بازي څه ته وایي؟ ډنډه بازي خو ډېر برغه شی دی که نه چې موږ یې مو پېژنو که بس دا لاس کې چې دی کوتک د سره یا به دې اوږه کوتک د سره وګرځې اورې. ښه بدماشي دې کړې. ښه نو بدماشه مې بیا خو ځان درنه ساتل پکار دي. نه هغه خو بدماشانو سره بدماشان یو او ملنګانو سره ملنګان یو. ښه نو بس مونږ فقیران او ملنګان یو مونږ سره به ملنګانو په طال باندې زموږ وروڼه ټول ولې. ډېره مننه. دا راته ویوه اسلامي کاکا خپله دې کله شعر لیکلی؟ یاره بس داسې چې زه لکه اورم لکه چانه چې اورم بس بیا زما دماغو کې ناسې لیکلی او زما تعلیم معلیم نشته لکه لیکل نشم کولی. دماغو کې د شعر کښېني نور څه دې دماغو کې کښېني که نه دا شعر د خو د یوازې شعرونه دي. بس شعر هم کښېني او دغه م لوبه وي که غزل وي که ټپي بس به چې واورم بس یو پیره بس بیا زما دماغو کې نه بیا ثبت شوي کمپیوټر ریکارډ کړی. کمپیوټر یم. ډېره مننه. شاعران خو به ځینې پېژني که نه نومونه به هم پېژني. کوم شاعر دې داسې ډېر خوښېږي د هغې غزلې شعرونه ډېر اوري؟ یاره زما ټولې په زړې پخوانۍ ګانې چې کوم زاړه شاعران پاتې دي د هغې وینا کوم لکه زاړه رحمان بابا او دا خلک داسې خلک او لکه ویلو والم لکه پخواني چې کوم ویل چا کړي دي به هغې به ستاسو په وخت کې به چا ویلي سندرې او په وخت کې ګوره سزالي ټکر هم تېر شوی ګلزار علم هم تېر شوی دی. پوه شوم خبره ده. ستا پکې کم یو خوښ؟ زما په دواړه خوښ دي. لکه سردالي ټکر داسې هغه و چې 12 تعلیم ده د چا نه نو هغه لکه کم شاعر وینا چې کړي غني خان وینا کوي او هغه دا وایي چې لکه 12 تعلیم نه زما غزلې دې نه اوري. ستا 12 تعلیم شته؟ زما نشته خو لکه پوهېږې پې او لکه پوهېږم لکه ښه تجربه دې ډېره ده. ښځه ډېره ښه ده. نورې کیسې به هم کوو. راځه ملګري به په کیسو یو څه ستړي شي او ترنم ورته بل وکړه. صحیح ده. مهرباني. یخکلی آسترگی پچلونو باندې ماړوا او مالګي د عاشق په پر خرونو باندې ماړوا. یخکلی آسترگی او پچلونو باندې ماړوا او مالګي د عاشق په پر خرونو باندې ماړوا. طبیبا رب د پارا ولا سمې ګوله ورکته. طبیبا رب د پارا ولا سمې ګوله ورکته. و شپې د بیمارانو په زخمونو باندې ماړوا. وای مالګي د عاشق په پر خرونو باندې ماړوا. یخکلی آسترگی او پچلونو باندې ماړوا او مالګي د عاشق په پر خرونو باندې ماړوا. یا پرې د وچ بادي په مزه مزه راواړوي. یا پرې د وچ بادي په مزه مزه راواړوي. نو یخکلی آتی او پلاسونو باندې ماړوا او مالګي د عاشق په پر خرونو باندې ماړوا.
یخکلی سترګې او په چلونو باندې ماړوه او مالګې د عاشق په پر خرونو باندې ماړوه او ما څه په خوارو زارو جوړ کړي وو ناسیخه ما څه په خوارو زارو یا ما څه په خوارو زارو جوړ کړي وو ناسیخه نو وخت علم خان نو وخت علم خان په غزلونو باندې ماړوه مالګې د عاشق په پر خرونو باندې ماړوه واه 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 ټینګ مالګین محلول په پرهرونو اړوم ځان در پسې سم په ماتمونو اړوم وبکړم اوس د جنتونو نندارې زلفې له مخ نه په لاسونو اړوم ډېره زیاته مننه نو اسلامي کاکا شعرونه غږ دې ښه دی او داسې شعر وایي چې شعر هم ښایي عالم خان 2 شعرونه دي ویل دا پېژنې د کوم ځای شاعر دی که نه دا ډېر پخوانی شعر دی اوس مړ هم دی نشته دی اوس لکه دا نشته ډېر مخکې کوزي پښتونخوا دی پاکستان یو زه ډېره ښه ده نو ستا دې څنګ ته چې دی زموږ یو بل دوست هم ناست دی دا هم ترنم کوي او تاسې دواړه خو د یوې برخې یو مسلک خلک یې وایي دا وایي چې اسلامي کاکا دې ما سره یو څو ټپي وکړي داسې ډېر داسې په چیلن په شکل یې ویل نه بس دا زموږ ورور دی که دغه څه خاطر متر پته به هم لګي مېلمه دی خاطر متر به کوو او نور به انشاءالله خدای به خیر کړي بېرته به ځي زه نو ته طرز راواچوه په کوم طرز کې چې ته ټپې کوې 2-3 ټپې به هغه وکړي 2-3 ټپې به ته دی وکړي چې زه پوه شم هغه شان زما بدنو بدې یو وطن کې څه دي نو ستا د دیدن او شیبو تشبیه کشبی او یا سبا کومئی زدی په دوو کپ دو سترګو مین یم نو که خلق نور ګمان کوي وړاند دشنا د چا به نور او کنور او بدن خوخیږي نو مای پسترګو او کې نخري او لیدل دي او کستا یاری می یار نکړنو بیا لیونه خیم چډکی او ډکی ټولوما دا تا چانو کچا وچ مین شانو پس پینا ګرا او ګرا د سیلاب او د وخ کوزي او ستا بزما نګل کېږي نو زما د کور په خلکو نه کنه رسلا سنا وې مان رټل جواب راکنو یا زنګي دل یاري نور نه کوما زړه مې پتو په نه نړیږي نو او ستا په یوه خبره دړې غورځوي او یوه مې تا کته وی بل مې خدای ونو خدای خو مې شته او دیتا یوازې پرېښودما الهی ته مې پر یاد واورې او د ځمکې خلک زما نورې پر یادونه په زړه مې یو جانان ځایږي نو
صدرمن نه دی چې غوبل او پکې کوو منو هاي 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 ما وی دا زه به ورته جاړم یا جانا د کور سترګې سرې راوړي دي نه وي یا چاړه پخې ټور منډل دي نو څوک چې یاري د بې وفا سرې کوي هاي 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 اسلامه کاکا باور وکړه د ټپو په دې منځ کې داسې شوی مال کې ژاړي بیخي داسې یو بل کیفیت ته داخل شوی او زم در سره خفه شوم دې ټپو نه باندې څه تاثیر وکړو که څنګه نه بس وخت یې نه تیر وخت یې در یاد که دا یادېږي خامخا داسې په ژوند کې په سړي ډېرې سختې سوختې تېرېږي ډېرې لوړې ژورې داسې یو څه راته وي او په ژوند کې داسې یو خاطره یي چې په تا تېره شوي اوس دې هېرېږي نه ډېر وخت ذهن ته راځي او داسې یو خوږه خاطره یا داسې ترخه خاطره یي چې را یادېږي دې خفه کېږي داسې یو په ژوند کې په سړي خامخا یو څه تېرېږي داسې یو خاطره راته وي یاره دومره خاطرې تا ته ویلی شم که نه ګوره لکه غمونه ماله ډېر راغلي دي بس کیمرامین صاحب اوري داسې یو څه راته وي چې داسې یو ترخه خاطره یې چې وایي چې په ژوند کې را باندې دا بیخي نوره تکرار نه شي او بیخي یاده نه کړم یاره لکه داسې ژوند یې په ما باندې راغلی کیمرامین صاحب چې لکه یعنې زه د پاکستان جیلونو کې مو یعنې زما بار مور پلار وفات کېده نو دا ما نه دي لیدلي ښه دغه جسدونه دې ورته ونه کتل نه بلکل لکه نه مې کتلي جنازې ته هم رانغلې نه بند وم بلکل پرېښودم یې نه نو مور او پلار خو رښتیا هم ستر نعمتونه یو بیا چې په داسې حالات کې له سړي لاړ شي نو خامخا د خفګان ځای دی زه نو خدای دې زمونږ ټولې هیلې پوره کړي هغه ارمانونه چې ستا په زړه دي خدای دې در پوره کړي خدای دې د ښه سوکاله خوشحاله ژوند خاوند کا اسلامي کاکا بس داسې ماښام هم نږدې کېږي دا شپه او تیاره خپلې وزرې رو رو راخوروي نو مونږ به هم بېرته ځو یو څه مزل را په غاړه دی نو تر هغې ته ستا نه وروستی ترنم اورو وروستی څه زمزمه کوي او بیا به خدای پاماني کوو خیر نن چې درته ما خیر نن چې درته ما وکتل تا راوکتل یا ګورم بد بیا کدي سبا راوکتل خیر نن قدر تما خیر نن قدر تما وکتل تا راوکتل یا ګورم بد بیا کدي سبا راوکتل یا په مخه چې نن راغلې مخته سلا پټاو وای په مخه چې نن راغلې مخته سلا پټاو وای کړه غم دې راته جوړ کړه غم دې راته جوړ چې دې پشار وکتل یا ګورم بد بیا کدي سبا راوکتل خیر نن قدر تما خیر نن قدر تما وکتل تا راوکتل یا ګورم بد بیا کدي سبا راوکتل یا دنیا را ترا ګوري د کتو نو وتا یا دنیا را ترا ګوري د کتو نو وتم چې تارا تکتلی چې تارا تکتلی دی دنیا را وکتل یا ګورم بد بیا کدي سبا را وکتل خیر نن قدر تما خیر نن قدر تما وکتل تارا وکتل یا ګورم بد بیا کدي سبا را وکتل و یو دم می زړه نری شو یم زولو خاندی ما یو دم می زړه نری شو یم زولو خاندی ما خاطر چې غړنجېدلي په جړه راوکتل یا ګورم بد بیا کدي سبا راوکتل
خیر نن قدر تما خیر نن قدر تما او قتل تارا او قتل یا ګورم بد بیا کدی سبارا او قتل هاي واه 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 ډېر ښه ډېر ښه خاطره پرېدي شعر خاطره پرېدی وایي چې که خیبر له مڼو ډک شي زه یې څه کړم د خاطرې یوه مڼه وچا ورنه کړه ډېره زیاته مننه اسلامي کاکا نو بس خدای دې ښه لره او خدای دې ژوند برابر کا ډېره زیاته مننه ستا د خوندور غږ نه ستا د ښځو رانمونه چې موږ سره کېناستې هغه د بدماشۍ طرف دې پرېښود ملنګۍ په ځای را سره کېناستې کور دې ودان نو انشاءالله چې که ژوند بیا به هم سره کینو بیا به سره ګورو او بس د نن لپاره به همدومره بسي صحیح ډېره مننه درنو لیدونکو نو دغه وه زموږ د نن ورځې خپرونه چې د اسلامي کاکا خوږ غږ او خواږه انتخابونه تاسې واورېدل د ده د ژوند په اړه پوه شوئ دا د مراورې ولسوالۍ کونړ ولایت د مراورې ولسوالۍ اړوند د مراورې د درې د پیتاو کلی دی نو ډېره ښکلې منظره هم لري د نن ورځې خپرونه مو په همدې ځای باندې پای ته رسېږي یو ځل بیا چې زه تاسې ته د پامیر ټي وي په سکرین د یوې نوې خپرونې سره راځم تاسې ټول په پاک رب سپارم ښاد آباد او بریالي اوسئ